سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. معلم دا ډیر زیات صفات لري. یو څو محدود صفات به زه درته ووایم چې باید یو معلم چې ځان ته معلم وایي او د اسلام او د اسلامي نظام دپاره خدمت کوي، د مسلمانانو دپاره خدمت کوي، د مسلمانانو د اولاد دپاره خدمت کوي، ته کې باید اخلاص موجود وي، کامل اخلاص باید په ده کې موجود وي. مادیات باید په نظر کې ونه نیسي. کله چې یو معلم کې اخلاص پیدا سو، کله چې یو استاد کې اخلاص پیدا سو، دا استاد بیا په صحیح معنا سره خدمت کولی شي. اما چې اخلاص نه وي، مادیاتو ته توجه زیاته وي، نو دا استاد بیا خدمت نشي کولی. دوهم صفت د معلم باید شفقت ولري، زړهسوی ولري، رحم ترحم وکوي په خپلو شاګردانو باندې. دا یو بهترین صفت ده، شفقت او زړهسوی. داسې شفقت او زړهسوی لکه د خپل اولاد باندې چې شفقت او مهرباني کوي او زړهسوی پې باندې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ انما انا لکم بمنزلة الوالد. زه د تاسو دپاره په منزلې د پلار یم، زه به تاسو ته څه در کوم؟ تعلیم در کوم. نو معلم باید داسې شفقت او زړهسوی ولري لکه یو پلار چې په خپل اولاد باندې شفقت لري، یو پلار چې په خپل زوی باندې مهرباني لري او زړهسوی لري. الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایي؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا. وای دا د الله تعالی یو رحمت او مهرباني ده چې ته ما د دغو صحابو دپاره نرم کړی. که چیرته ته څه وي فظا غلیظ القلب، سخګویه وي او سخزړی وي، نو ټول صحابه کرام به تا نه څه کړي؟ تښتېدلي وي. الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي. او همدارنګه حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي، وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کاله خدمت وکاو، خو په دې 10 کالو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته داسې ونه فرمایل، داسې راته ونه ویلې چې تا دا کار ولې داسې کړی یا دې ولې نه ده کړی. دا شفقت، دا مهرباني و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا صفت باید موږ او تاسې په ځان کې پیدا کړو. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما